حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه روایت کوي چې د شعبان په وروستۍ ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه راته وویله. ویې فرمایل: ای خلکو، پر تاسو یوه د عظمت او برکت لرونکې میاشت راتلونکې ده. د دې مبارکې میاشتې یوه شپه یعنی د قدر شپه تر 1000 میاشتو غوره ده. د دې میاشتې روژې الله تعالی فرض ګرځولي دي او د دې په شپو کې د هغه جل جلاله په وړاندې درېدل یعنی تراویح ادا کول یې نفل ګرځولي دي. څوک چې په دې میاشت کې د الله تعالی د رضا او هغه ته د نږدېوالي لپاره کوم سنت یا نفل کار وکړي، هغه ته د بل وخت د فرضو برابر ثواب ورکول کیږي. او په دې میاشت کې د فرضو ادا کول په بل وخت کې د 80 فرضونو برابر ثواب لري. دا د صبر میاشت ده او د صبر بدله جنت دی. دا د همدردی او غمخواری میاشت ده او دا هغه میاشت ده چې د مؤمنانو روزي پکې پراخیږي. چا چې په دې میاشت کې کوم روژتي ته روژه ماتی ورکړ، نو هغه ته به د ګناهونو د بخښنې او د دوزخ له اور څخه د خلاصون لامل وي او هغه ته به د روژتي هومره ثواب ورکول کیږي، پرته له دې چې د روژتي په ثواب کې کمی وسي. له هغه صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوه: ای د الله رسوله، په موږ کې هر یو د روژه ماتې ورکولو وس نه لري، یعنی آیا غریبان به له دې ثوابه بې برخې وي؟ هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الله تعالی دا ثواب هغه چاته هم ورکوي چې په لږ شیدو یا د اوبو په یوه غړپ سره د روژتي روژه ورماته کړي، او هغه څوک چې روژتي یې موړ کړ، هغه به الله تعالی زما له حوض یعنی کوثر څخه داسې اوبه کړي چې بیا جنت ته تر ننوتلو پورې تږی نسي. هغه داسې میاشت ده چې لومړۍ برخه یې رحمت ده او منځنۍ برخه یې مغفرت او وروستنۍ برخه یې له اور څخه ازادي ده. او چا چې په دې میاشت کې د خپل غلام او خادم کار اسانه او کم کړ، الله تعالی به بخښنه ورته وکړي او هغه به له دوزخ څخه خلاص کړي. د دې حدیث روایت بیهقي کړی دی.